پکتیا کې پاکستان سره پر ډیورن کرښه د خرلاسي دروازه تړل شوې ده. سلام، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د پکتیا محلي مسؤلان وایي چې دغه ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ کې پر ډیورن فرضي کرښه له پاکستان سره ګډه د خرلاسي دروازه له تیرو څو ورځو راهیسې تړل شوې ده. د پکتیا ولایت مقام ویان عبدالقدیر احمدي سلامت اندار ته ویلي چې دغه دروازه له کرښې پورې غاړې ته د جګړې له امله تړل شوې ده. دغه لاره پاکستاني لوري ته د دوو قومونو ترمنځ درانې نښتې له امله د پاکستان لخوا تړل شوې او هیڅ ډول تګ راتګ پرې نه کیږي. په ورته مهال د یادې دروازې تړل کېدو له امله ګڼ شمېر سوداګرو ته زیانونه اوښتي دي. د پکتیا د سوداګرۍ خوني مسؤل حسیب ګردیزي وایي چې د یادې لارې تړل کېدو سره هم مهاله سوداګرو ته له توکو بار موټر پر نورو لارو هیواد ته راوارد کړی شوي چې له کبله یې سوداګرو ته زیان اوښتی دی. د نوموړي په وینا دواړو لورو ته له توکو بار موټر ولاړ دي. د پکتیا د سوداګرۍ خوني مسؤل حسیب ګردیزي زیاته کړې چې د یادې لارې تړل کېدو له امله د دغه ولایت بازارونه کې د ځینو توکو بیې هم لوړې شوي دي. د خرلاسي لاره چې پاکستان سره پر ډیورن کرښه پرته ده د دغه ولایت د سوداګرو د تجارتي توکو د لیږد رالېږد لپاره تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي.